هغه خواړه چې ستاسې جنسي ځواک په ضمانت ډېروي. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. که جنسي کمزوري لرئ او غواړئ جنسي کمزوري مو نوره ختمه شي، نو دا ویډیو تر اخر راسره وګورئ. په دې ویډیو کې به هغه څه تاسو ته در وښیي چې ستاسو جنسي ځواک قوي کوي. په معاشرتي ژوند کې د جنسي اړیکو د بازار ګرمولو لپاره اړینه ده چې ځینې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسو. په معاشرتي ژوند کې د خوشحالۍ یو لوی اصل دا دی چې طرفین له جنسي راکړې ورکړې راضي وي. دا چې ښځې څنګه معاشرت غواړي او نارینه په کومو خوړو سره خپل جنسي بازار ګرمولی شي. په دې ویډیو کې په تفصیل سره د هغو خوړو لارښوونې درته کېږي چې ستاسې جنسي ځواک ډېروي. لومړی صدف خواړه. دغه سمندري غذا زینک څخه ډکه ده. هغه منرال چې د جنسي سلامتیا لپاره ډېر مهم بلل کېږي. زینک په بدن کې د تستوسترون هورمون په تولید کې مرسته کوي. دغه هورمون د جنسي پیاوړتیا سبب ګرځېدلی. د انټي اکسیدانتي قوي خاصیت لري او تناسلي آلو ته د وینې جریان په چټکۍ سره رسوي. دغه مشهوره غذایي دانه د پینول کیمیاوي ترکیبونو په لرلو سره انسان پر جوش او مست ساتي. د دې ترڅنګ کنجدي د هورمونونو او استروجن کیمیاوي موادو په لرلو سره د میکروب، ویروس او سرطان ضد خاصیت لري.